د لندن د هسکه ودانۍ کې د ډیرو لپاره د قرار دمه ځای دی. سکای ګارډن 15 پوړه لوړه ودانۍ ده، خو د لندن ډیر مشهوره ځایونه لکه ټاور برج، د شردز او د تیمز سیند ډیرې برخې ترې ننداره کیږي. خلک دلته د یادګاري انځورونو لپاره راځي، یوه شیبه آرام کوي او څه هم د لندن ښار لیدو ته له دې هسکه لیوال وي. دلته خوړنځی او کافې هم شته، د ناستو ځانګړي ځایونه. سکای ګارډن په 2015 کال کې پرانیستل شوی او ګڼ خلک یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو لیدو ته راځي. که تاسې هم د لندن د یو مشهور ځای د لیدو هیله لرئ نو سکای ګارډن ته راشئ. مرسل حکیمی، سیمو نیوز، لندن.